سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغانستان د استرالیا سره د لوبلړۍ د ځنډولو په اړه راشد خان تازه څرګندونې. د افغانستان د استرالیا سره د شلاوريزو لوبلړۍ د ځنډولو په غبرګون کې راشد خان وایي د استرالیا دغه پریکړې ډېر ځورولې له امله په بیګ باش سیالۍ کې د راتلونکي پړاو کې به پر خپل ګډون غور وکړي. راشد خان د استرالیا کرکټ بورډ ته په اشاره سره ویلي دی که تاسو غواړئ د افغانستان لوبډلې سره لوبې ترسره کړئ نو زه هم غواړم چې بیګ باش سیالیو کې ګډون وکړم. که تاسو نه غواړئ چې د افغانستان لوبډلې سره ولوبېږئ نو د افغانستان لوبډله زما لوبډله ده، عزت یې لرم، نو نه غواړم چې بیګ باش سیالیو کې ولوبېږم. نوموړي راشد خان زیاته کړې ده زموږ کوشش او هدف همدا دی چې د غټو لوبډلو سره لوبې وکړو چې نړیوال جام ته لوبډله برابره کړو. په نړیوال جام کې غټو لوبډلو پر وړاندې ښې لوبې ترسره کړو. راشد خان همدارنګه د هند سره د افغانستان د تیرو لوبډلې یادونه هم وکړه چې په هغه لوبو کې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د هندوستان سره ډېرې زبردست درې شلاوریزې لوبې ترسره کړلې. که څه هم افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د هندوستان سره درې واړې شلاوریزې لوبې وبایللې، خو په اخرنۍ لوبه کې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړل چې افغانستان د 212 منډو هدف په تعقیب کې ډېره زبردسته لوبه ترسره کړله، خو بدبختانه هغه لوبه افغانستان وبایلله. دا د افغانستان لپاره ډېره غټه خبره ده چې داسې د غټې لوبډلې پر وړاندې داسې ښه لوبه ترسره کوي. ښاغلي خان ټینګار کړی دی کرکټ یوازینۍ سرچینه ده چې په افغانستان کې د خلکو کورنیو ته خوښي راوړي. که دغه خوښي د افغانستان د خلکو څخه واخلو د افغانستان خلکو ته به نور زیان رامنځته سي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.